امریکا د چا پر سر 10 میلیونه ډالر انعام کېښود او په اړه یې طالبانو څه ویلي بشپړ حال په ویډیو کې. سلامونه د ژوندون پریس درنو لیدونکو. د داعش د خراسان څانګې د مشر ثناءالله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهوره دی د 10 میلیونه ډالرو د جایزې اعلان وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څانګې ویلي دا پیسې به د هغو معلومات په بدل کې ورکول کېږي چې له مخې یې د داعش ډلې د خراسان څانګې یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اګست په 24 د کابل هوایي ډګر په ابیکیټ په حمله کې لاس درلود یا ووژل شي او یا یې ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې اسلامي دولت نومي ډلې داعش په غاړه واخیست د 14 امریکایانو په ګډون پکې نږدې 170 افغانان ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورو پر بنسټ داعش ډلې د 2020 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان د څانګې د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسؤل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شهاب المهاجر په تیر 2021 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه افغانانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې کومه ریښه نه لري. زیات شمېر کسان نیول شوي او ځپل شوي دي. د مشر په اړه یې باید ووایم چې عمومي مشر یې په افغانستان کې نسته او کوم سیمه ییز مشر چې د نیولو او ځپلو لپاره اسلامي امارات کافي دی او په دې اړه به کوټلي ګامونه واخلي. امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر او غړو په سر 10 میلیونه ډالر جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلي چې طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې دا راپور رد کړی دی. قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. موږ همدغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب او ویډیو مخ ته شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.